بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، ستاسې د روغتیا په هیله خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ خپلو کورنیو سره. دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 10م ټولګي د کیمیا مضمون یو 30م لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. د دې لوست عنوان دی خطي مالیکولونه یا هغه مالیکولونه چې مرکزي اتوم یې 2 الکتروني ساحې لري. د دې درس په پای کې موږ باید هغه مالیکولونه چې خطي شکلونه لري، فضایي یعنی هندسي شکل خطي دی فضا کې، هغه باید وپیژنو او تشخیص کولی وشو. دا زموږ موخه ده. مخکې دې چې زه د خطي مالیکولونو په اړه خبرې وکړم، موږ په تیر لوست کې د مرکزي اتوم او ولانسي الکترونونو په اړه خبرې کړې وې چې مرکزي اتوم متعرف کړی و چې عبارت د هغه اتوم څخه دی یا د هغه عنصر څخه دی چې په مالیکول کې تر ټولو لوړ اکسیډیشن نمبر ولري او همدارنګه یا لوړ ولانس ولري. او ولانسي الکترونونه مو تعریف کړي وو چې عبارت د هغه الکترونونو څخه دی چې د یو اتوم په آخرني مدار کې، یعنی په اصلي ګروپونو کې ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه دي چې په آخرني مدار کې شتون ولري په اصلي ګروپونو کې. او په فرعي ګروپونو کې خو بیا هغه انتقالي عناصر هم وایي، هلته هم متحول ولانس لري. خو په اصلي ګروپونو کې مشخص ولانس جوړولی شي چې د آخرني مدار د الکترونونو تعداد باندې ده. موږ په تیر درس کې د شیزویک او پاولی نظر تشریح کړي چې هغوی د ځینې ساده مالیکولونو او آیونونو هغه هندسي شکل تشریح کړی و، او موږ راځو نن خطي مالیکولونه تشریح کوو چې خطي مالیکولونه عبارت د کومو مالیکولونو څخه دی. موږ خطي مالیکولونه هغه مالیکولونو ته وایي چې د ولانسي زاویه یې 180 درجې وي. او تاسو پوهیږئ چې کوم مالیکولونه 180 درجې ولانسي زاویه لري چې د هغوی هایبرید sp وي. د مثال په ډول که چیرې موږ بریلیم کلوراید په نظر کې ونیسو، بریلیم مرکزي اتوم دی، دوهم اصلي ګروپ کې موقعیت لري، 2 الکترونونه په آخرني مدار کې لري، یعنی د هغو 2 الکترونونو په ګټې اخیستلو سره د کلورین 2 اتومه کلورین سره رابطه جوړه کړې چې یو مالیکول جوړ کړی بریلیم کلوراید په نامه. دلته مخکې دی چې موږ د دې هغه فضایي یا هندسي شکل ولیکو، موږ د محاسبه کوو چې دوی څو الکترونونه لري، یعنی ولانسي الکترونونه د دوی مشخص کوو چې ولانسي الکترونونه د وي ای په نامه تشریح شوي دي، یعنی کوم الکترونونه چې دوی په آخرني مدار کې لري. د مثال په ډول بریلیم که چیرې موږ د دغه مرکب ولانسي الکترونونه محاسبه کوو، ولانسي الکترونونه د ده مساوي کیږي. بریلیم 2 الکترونونه دي په آخرني مدار کې، نو د کلورین 9 الکترونونه دي. دغه 9 ضرب د 2 کیږي ځکه چې 2 اتومه دي، یعنی د ولانسي الکترونونو تعداد 14 الکترونونه دي. که چیرې موږ د دې دغه 14 الکترونونه په دغه رابطو کې موږ ځای په ځای کړو، یعنی موږ لیکو چې که چیرې بریلیم په مرکز کې وي دا 2 الکترونونه، او که چیرې موږ د کلورین الکترونونه ولیکو، خو یو کلورین د بریلیم سره اړیکه لري، خو د ده دغه 6 الکترونونه د کلورین په اطراف کې دي. همدارنګه دې طرف هم چون 2 اتومه کلورین دی، دغه الکترونونه د دې سره اړیکه نیسي. کوم اړیکه چې دوی جوړوي په دې شکل دوی ترمنځ زاویه 180 درجې ده، او هایبریدیشن یې sp هایبریدیشن دی،
او که چیرې مونږ دغه شکل په دې ترتیب ولیکو سام دی، یعنی د کلورین هغه الکترونونه د رابطې په واسطه وښیو چې هره رابطه تاسو پوهیږئ د دوه الکترونونو څخه جوړه شوې. دغه شکل تاسو پوهیږئ چې خطي شکل دی. همدارنګه مونږ کولی شو د نورو مالیکولونو هغه جوړښت هم رسم کړو. د مثال په ډول کاربن دای اکساید یو مرکب دی یا مالیکول دی چې د کاربن مرکزي اتم دی، ځکه مثبت اکسیژن نمبر لري او دوه اکسیژن د ده په دوه طرفو کې دي. که چیرې زه د دوی دغه ولانسي الکترونونه محاسبه کړم، یعنی د دوی ولانسي الکترونونه مساوي کیږي. کاربن څلورم ګروپ کې موقعیت لري، نو د ده اخریني مدار کې څلور الکترونونه شتون لري، نو د ده ولانسي الکترونونه څو دي؟ څلور. جمع د اکسیژن چون شپږم ګروپ کې موقعیت لري، شپږم ګروپ کې چې موقعیت لري په اخري مدار کې شپږ الکترونونه دي، نو لیکو چې شپږ ضرب د دوو ولانسي الکترونونه د ده مساوي کیږي. شپږ ضرب د دوو 12، 12 جمع د څلورو دا هم 14 کیږي. همدارنګه دغه 14 الکترونونه باید د دوی په رابطه کې شتون ولري. که چیرې کاربن په مرکز کې وي، تاسو پوهیږئ چې دوه طرفه یې څه دي؟ اکسیژن دی. کاربن په اخرني مدار کې څلور الکترونونه لري. تاسو پوهیږئ چې کاربن څلور الکترونونه باید د اکسیژن سره څه کړي؟ شریک کړي. اکسیژن هم د کاربن سره دغه اړیکه چې جوړوي دوه ګونې اړیکې جوړوي. دغه دوه ګونې اړیکه د کاربن او کاربن ترمنځ ده. کوم د دفع قوه د دوی ترمنځ اغیزه نه کوي چې د دوی دغه مالیکول کوک کړي یا زاویه ورته ورکړي، نو ځکه دی خطي دی. د کاربن دوه الکترونونه د دوه کاربنو سره، د اکسیژن دوه الکترونونه د کاربن سره اړیکې جوړوي او د ده څو الکترونونه آزاد پاتې کیږي؟ څلور. همدارنګه دې طرف هم دې طرف هم هر اتم غواړي چې خپل اوکتیت پوره کړي، یعنې 8 الکترونونه په اخري مدار کې بغیر له هایدروجن څخه. د کاربن او کاربن ترمنځ، د کاربن او اکسیژن ترمنځ دلته دوه ګونې اړیکه شله، دلته هم دوه ګونې اړیکه شله، نو دغه اړیکه هم په دې خط باندې ښودل کیږي. یعنې دلته هم های پوزیشن اس پی دی، د دوی ترمنځ دغه زاویه چې ده 180 درجې ده، او هغه هندسي شکل چې د دوی کې زه رسم کړم، کاربن په مرکز کې، نو دوه طرفې اکسیژن حاصل شوی دی. هم داسې نښتي رسم کولی شو او یا هم داسې هم رسمولی شو. یعنی دوه رابطې د کاربن د اکسیژن سره دوه ګونې اړیکې جوړې کړي. موږ خطي مالیکولونه ډېر لرو چې بریلیم کلوراید مو رسم کو، کاربن دای اکساید. همدارنګه موږ ایسیټلین چې یو مرکب دی، عضوي غیر مشبوع مرکب دی، چې دلته هم کاربن مرکزي اتم دی، یعنی کاربن د کاربن سره اړیکه لري او دغه کاربن بیا د دوه هایدروجن سره اړیکه لري. که چیرې هایدروجن تاسو پوهیږئ چې یو الکترون لري، او که چیرې د ده مجموعه د ولانسي الکترونونو زه محاسبه کړم، ولانسي الکترونونه د ده مساوي کیږي کاربن څلور ضرب د دوو کیږي جمع هایدروجن چې یو ضرب د دوو کیږي دوه څلور دوه اته، یعنی د دوی دغه مجموعي تعداد د الکترونو 10 الکترونونه کیږي. یعنی که چیرې زه د ده دغه کاربن اوکتیت په نظر کې ونیسو، نو یو الکترون د یوه هایدروجن سره شریک کیږي، یوه رابطه جوړوي. د ده کاربن اوکتیت نه پوره کیږي، هایدروجن د تیت وایي ورته، یعنی یو اوربیتال لري
یو اوربیتال کې یو الکترون لري او د یو الکترون د شریک ښودلو په واسطه هغه اوکتیت کېږي. موږ د کاربن اوکتیت غواړو پوره کړو. کاربن مجبوره دي د خپل منځ کې اړیکه ټینګه کړي. نو دوه الکترونونه دا شو، دوی باید څو الکترونونه نور چې هر کاربن 4 الکترونونه په آخرني مدار کې لري، خپل منځ کې یو الکترون یې د هایدروجن سره شریک کړه. نو یو الکترون باید د خپل منځ کې شریک کړي تر څو د دوی هغه اوکتیت پوره شي. چې د دې کاربن اوکتیت موږ په نظر کې ونیسو 1 2 3 4 5 6 7 8. همدارنګه که د ده په نظر کې ونیسو 1 2 3 4 5 6 7 8 او د هایدروجن 2. یعنی د کاربن اوکتیت هم پوره شه، د خپل منځ کې درې ګونې اړیکې جوړه کړه. د دوی ترمنځ دغه هایبریدیشن چې دی sp هایبرید دی د کاربن او کاربن ترمنځ. همدارنګه د دوی دغه زاویه چې ده 180 درجې ده. موږ د اسیتلین دغه هندسي شکل کې چیرې موږ په نظر کې ونیسو یا رسم کو، 2 کاربن دي. کاربن د هایدروجن څخه اتم نسبتا غټ دی. یعنی که زه د اسیتلین دغه هندسي شکل رسم کړم، 2 کاربن څنګ په څنګ دي، درې ګونې اړیکې لري، په څنګ کې 2 هایدروجن دي. هر کاربن سره یو هایدروجن اړیکه لري. که چیرې موږ یې مودل په نظر کې ونیسو، دغه توره کره چې ده د کاربن په نظر کې ونیسئ او دغه د سپینه کرې چې دي د هایدروجن په نظر کې ونیسئ. کاربن او کاربن ترمنځ تاسې ګورئ درې ګونې اړیکې دي او د دوی ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري او کاربن او هایدروجن ترمنځ یوه ګونې اړیکه ده. او دغه شکل تاسې ګورئ چې خطي شکل دی او د ولانسي زاویه ده 180 درجې ده. موږ په دې درس کې خطي مالیکولونه ویل. خطي مالیکولونه عبارت د هغه مالیکولونه دي چې په هغې کې د هایبریدیشنونو د ډولونو څخه sp هایبریدیشن په کار وړل شوی وي او د دوی د ولانسي زاویه 180 درجې وي. همدارنګه دوی هغه الکتروني جوړښت چې د دوی موږ رسم کوو هغه د هغوی اوکتیت باید پوره وي. نو د اوکتیت د رسم کولو لپاره موږ اړین ګڼو چې د اتومونو هغه ولانسي الکترونونه باید پیدا کړو. د هغه د محاسبه کولو طریقه مو هم ویل چې ولانسي الکترونونه مساوي کېږي د لومړني اتوم ولانسي الکترونونه ضرب د تعداد د اتوم جمع د دویم اتوم ولانسي الکترونونه ضرب د تعداد د هماغه اتوم. چې موږ دلته تاسې ګوري چې کاربن په نظر کې نیولی چې کاربن آخرني مدار کې 4 الکترونونه لري. دغه 4 الکترونونه چون دلته په دې مالیکول کې د کاربن تعداد 2 دی، ضرب د 2 کېږي. همدارنګه هایدروجن په آخرني مدار کې 1 الکترون لري، یعنې ولانسي الکترون یې 1 دی. په دې مالیکول کې د هایدروجن تعداد 2 دی. نو ولانسي الکترونونو تعداد په دغه مرکب کې 10 دی. دغه 10 الکترونونه تاسې ګورئ چې موږ په کار وړل شوي دلته په کار وړي دي تر څو د اسیتلین هغه د اړیکو تعداد د ولانسي الکترونونو تعداد هم په پوره ډول په نظر کې نیول شوی دی. تاسې د کورنۍ دندې لپاره تاسې د بریلیم برومایت مالیکول رسم کړئ. په دې کې ولانسي الکترونونه فضایي شکل او د هایبرید ډولونه مشخص کړي. وبخښئ دلته خط کوږ شه. بریلیم برومایت د دوی هغه ولانسي الکترونونو تعداد څومره دی، د دوی فضایي شکل څنګه دی او کوم هایبرید په دې کې کار وړل شوی دی، هغه تاسې خپل کتابچه کې یادداشت کړئ، ولیکئ. نو ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله د الله په امان.